ملګرو ملتونو لخوا جنیوا کې افغانستان سره بشري مرستو ټولولو کانفرانس کې متحدو عربي اماراتو اعلان کړی چې هیواد به سمدستي افغانستان سره د 1.4 میلیونه درهمه چې 50 میلیونه امریکایي ډالر کېږي مرسته وکړي. نیویارک ټایمز لیکي 100 کلنه جګړه امریکا کې د سترو جنګي شرکتونو لپاره د پیسو ګټلو عالي سرچینه وه چې د افغانانو وینې تویېدو په برکت میلیاردونه ډالر پکې ګټل چې ځینې امریکایي او افغان چارواکي پکې شریکان وو، خو افغان چارواکو او شرکتو ته لاسته ورغلې پیسې ډېرې له افغانستان نه بهر انتقالېدې. افغانستان لپاره د بشري مرستو ټولولو کانفرانس کې چې جنیوا کې جوړ شوی د هند بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې هیواد به افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې باید له کوم شرطه پرته سختو شرایطو کې مرسته وشي او دغه مرستې باید په عادلانه توګه افغانستان ګوټ ته ورسول شي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو ټولولو کانفرانس کې د جاپان بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې هیواد به افغانستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړي. نوموړي غوښتنه کړې چې د افغانستان اسلامي امارت باید نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو ناسته کې د جرمني بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان ته نورې مرستې هم په پام کې لري، خو سمدستي به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 20 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړي دي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه د یاد سازمان د غونډې له ګډونوالو هم غوښتي چې هر څه ژر د افغانستان لپاره بشري مرستې برابرې کړي. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازه لینډا تامپسن ګریټفیلډ اعلان کړی چې امریکا به د نویو بشري مرستو په برخه کې افغانستان سره د 4.8 میلیونه ډالرو مرسته وکړي او په راتلونکو کې به لا ډېرې مرستې وکړي. شمالي کوریا په افغانستان کې د امریکا جګړه بشري ضد جنایت بللی او زیاته کړې ده چې متحده ایالاتو په افغانستان کې ډلهییزې وژنې ترسره کړي دي او باید د ترسره کړیو بشري ضد جنایتونو له امله محاکمې ته راکاږل شي. د چین اړوند ژانګ زی په نامه د مسو د استخراج یو شرکت ویلي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مسک عینک کان د استخراج پروژه پیل کړي. د RIA په نامه روسي خبري اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې روسیه غواړي ډیر ژر افغانستان ته بشري مرستې واستوي. د راپور له مخې په دې مرستو کې درمل او خوراکي مواد شامل دي. د ایران کیان ورځپاڼې سعودي عرب څخه د امریکایي رادارو ناګهانه ایستل کېدو غبرګون کې ویلي چې امریکا له هیڅ چا سره رښتینې نه ده او نورې نړیوال باور بایللی دی. کیان ویلي افغانستان کې د امریکا شرمونکې ماتې د دې ادعا بل ثبوت دی چې نور په سیمه کې هیڅ کوم رښتینی دوست نه لري.